په بل روایت کې راځي د سیدنا ابي سعید خدری رضی الله عنه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به وای د رمضان اولی 10 ورځې په اعتکاف تیر کړي. اعتکف العشر الاول من رمضان، رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان اولی 10 شپې او 10 ورځې په اعتکاف کې تیر کړي. ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اعتکاف خانه کې دا د مابین 10 شپې د اعتکاف تیری کړلې. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دویمې 10 شپې پر کړې دي او بیا چې اوس دا درېمې شروع کیږي، دا درېمه عشره شروع کیږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. خلقو زما اول 10 ورځې او شپې چې ما په اعتکاف کې تیرې کړې، مقصد مې دا و چې زه د الله تبارک وتعالی د عظیمه شپه چې د قدر شپه ده دا پیدا کړم. خو هغه په هغه اولو کې نه وه. بیا مې دویمې 10 د مابین 10 شپې او ورځې مې په اعتکاف کې تیرې کړلې. بیا مې مقصد دا و چې زه د قدر شپه په دې کې پیدا کړم، خو هغه په هغه کې نه وه. بیا ما ته د فرشتو په واسطه باندې الله رب العزت وحی وکړله چې دا د لیلة القدر شپه یا د قدر شپه دا په اخري 10 شپو کې ده. ثم اوتیت فقیل لی، بیا ما ته یو څوک رالی، یو فرشته راله او بیا راته وویل انها فی العشر الاواخر، دا په اخري 10 شپو کې ده، په اخري 10 شپې د رمضان د میاشتې. فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. خلقو کله ما سره څوک اعتکاف کوي نو دا د اخري 10 شپو اعتکاف دی راسره وکړي. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. خلقو دا شپه ما ته الله رب العزت په خوب کې وښوول. الله رب العزت دا شپه م را وښوله چې یعنی کم رمضان کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف کوي، د دغه رمضان د اخري 10 شپو چې کومه شپه ده د قدر، الله رب العزت ما ته په خوب کې وښوله. خو د الله یو حکمت و، الله رب العزت بیرته له ما یې راکړه. دا خوب یې راسه واخیست، راویښول خو بیرته یې راسه واخیست. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في عشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. خلقو کوشش دا وکي په دې شپه باندې به الله رب العزت د اسمانه باران راووري او لمونځ به په داسې حالت کې وسي چې ځکه به لندوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد شو، دا عاري شو، دا د خرما په لشتو باندې، د خرما په بلګو باندې، په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد دا پوښلی و. د سپوخ چت نه و چې اوبه نه ځین راکللې. کله به باران وسو، د باران اوبه به پر راتوی سولې، هغه کم ریګ و خټه چې به پرته وه هغه به لنده سوه. که به سړی لمونځ کوي بدن یې لندېدی، مخ به یې لندېدی د باران په حالت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل که چیرې ستاسې یو خو دا علامه سو، دا د دغې رمضان، دا کم رمضان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته اعتکاف کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عام معمول دی ته دی وایي فالتمسوها فی عشر الاواخر. خلکو کوشش دا وکړي په اخري 10 شپو کې د رمضان د قدر د شپې تلاش وکړي. والتمسوها فی کل وتر. بیا خاص الخاص کوشش دا وکړي چې په تاک شپو کې د لیلة القدر په تاک شپو کې چیش پیدا کړي، د رمضان د میاشتې په تاک شپو کې د قدر شپه پیدا کړي، په دې کې کوشش وکړي. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبيحة 21. دا صحابي مبارک دا دراوی وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې سترګې ولګېدلې، د تندی په خاورو باندې و، لندبل د خټو یې پر تندي باندې معلومېدی، ځکه خو فرش و غالی و دا شان نه وه. عام مساجد پخوا دا رقم وه، دا خو چې دنیا عصري سوله، دنیا پر مخ ولاړه، د خلکو مالونه او دولتونه زیات سوه، نو مساجد هم الله سره آباد کړه.
مساجدو کې هم غالیان شوې، کارپټان سوله، پاخه چتونه وو، دغه سول. در دې له مخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد دا رقم و. د باران اثر چې پر ځمکه باندې وسو، اوبه راتوی سوې، او په د شپه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې د سهار په لمانځه کې اثر معلومېدی چې تنده یې پر ځمکه ولګېدی، مخ مبارک په تندې باندې د خټو د اوبو اثر معلومېدی. دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چې ولیدی، دا د 21 شپه وه، دا د 21 شپه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې د اوبو د خټو اثر معلومېدی. دا د دغې میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف مطابق دا شپه وه. په یو بل روایت کې راځي د عبدالله ابن انیس رضی الله عنه د هغه د روایت مطابق دا د 23 شپه سوې ده، دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې دی او باران هم سوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې د خټو اثر هم راغلی، د 23 شپه سوې ده. الله رب العزت په دې کې یو لوی سر دی، د الله رب العزت په دې کې یو لوی حکمت دی. الله دا شپه پټه پرېښوله. په دې کې مقصد دا دی، وروسته په یو روایت کې راځي چې د خلکو بیا صرف د دې یوې شپې قدر د خلکو په زړه کې، دا نور شپې بیا دونه قدرمنې نه بولي. یعنی که په هر څه باندې تېرولې، کې بې عبادته تېرولې، کې بې تلاوته تېرولې، کې بې ذکره تېرولې، حتی نعوذ بالله الله تبارک وتعالی دې موږ به چاته پیغور نه ورکوو. الله دې موږ د مسلمانانو له پیغوره وساتي. بعضې خلک یې پر نورو فسق و فساد باندې هم تېروي، خو زموږ ورونه دي الله رب العزت د دې عافیت په نصیب کړي. الله رب العزت زموږ د ټولو ورونو عافیت په نصیب کړي چې دا شپې په فسق و فساد په چکو په کرمبوټو په ورکو تېروي. الله دې له موږ سره عافیت په نصیب کړي. الله جل جلاله دې د دې په زړو کې محبت د الله د دین او د دې عظیم کرامت او فضیلت چې د قدر د شپې دی، الله دې دې تم په زړه کې ورواچي. الله دې له موږ سره ورنصیب کړي. نو د الله رب العزت حکمت په دې کې دا دی، الله دغه پټه پرېښول. په بل روایت کې به راسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا دا الله جل جلاله ښوولې، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي او کوشش دا کوي چې د خلکو ته وشي روایت به اوس راسي.